د ښایسته خلکو نښې نښانې انسان ته څه شی ښکلا ورکوي؟ هغه څه چې انسان ښکلی کوي هغه د نورو په وجود کې د ښکلا لیدل پرته له بخیلۍ او تقلید دي. په حقیقت کې ښکلی کس پرته له دې چې بخیلي په چاره شي ورته ګوري او د هغه په وجود کې نغښتې او خدایي ښکلا مني. هغه کس چې د بل چا تقلید نه کوي د خپل ځان سره هم رښتینی وي او نه غواړي چې بل څوک ووسی. کله چې څه وایي او په هغه عمل کوي نو ته پوهیږي چې دغه کس تقلید کوونکی نه دی. د هر ښکلي انسان په اړه چې ته فکر کوي همغه یو بېسارې ځانګړنه لري. دا داسې نه ده چې هغه خپل ویښتان څه ډول جوړوي، څه اغوندي او یا هم ظاهري ښکلا یې بشپړه ده، بلکې ښکلا یې د وجود دننه پرته ده. ژوندی کس وي او نړۍ ته خپلې نوې نظریې او کارونه وړاندې کوي او همدې ته ښکلا وایي. وزن، اندام، قد، بڼه، مخینه او د پوستکي رنګ یې اړین نه دي. که چیرې یو کس بیدار ووسی، د بل چا تقلید ونه کړي او سپېڅلې عقیده ولري نو دې ته اصلي ښکلا وایي. ښکلي له خپل ژوند څخه خوشحاله وي، یوې موضوع او یا هم د نورو خلکو خبرو ته لیوالتیا ښیي او ارزښت ورکوي. همدارنګه آن که یوه موضوع بې معنا هم اوسي خو کله چې په مجلس کې نظر ورکول پرې پیل شي نو ښکلي خلک ارزښت ورکوي او خوښوي چې پرې وغږیږي. همداراز که چیرې کومه دنده ور وسپارل شي نو په خوښۍ سره یې ترسره کوي او په ذهن کې له پلمو ډک کتاب نه لري.